پیسه یوه ساتم حلاله ساتم وجود خستړی زړه خوشحاله ساتم ارمان د مصر ښایست هر څوک مني خو زه په زړه کې کلیواله ساتم. بلنه ورکوم جاوید بیټیني صاحب له چې راشي او خپل کلامونه شریک کړي. داد ورکوي. ګرانو مشرانو او راغلو میلمنو السلام علیکم. دا تراخه وختونه به دې وخوري، دا تراخه وختونه به دې وخوري، په قدم قدم غمونه به دې وخوري. راشه یاره چې خپل ځان درته لوګی کړم، د دې خلکو نظرونه به دې وخوري. په دیدن پسې مې مه ګرځه تیارو کې، دغه تور تور ماښامونه به دې وخوري. او چې د مینې آخري حد ته رسیږي، ستړي ستړي مزلونه به دې وخوري. او بس دې یاره نور خپل کلي ته رادرومه، بس دې یاره نور خپل کلي ته رادرومه، د پردي وطن ګردونه به دې وخوري. او د ګودر په غاړه مه ګرځه جاویده، دا منګي او ګودرونه به دې وخوري. حضرات چې سم لکه لیوان در پسې راغله بیا، سم لکه لیوان در پسې راغله بیا، دلته څو کسان در پسې راغله بیا. او ځان در باندې سیزي ورته بله شه، ځان در باندې سیزي ورته بله شه، شمې پتنګان در پسې راغله بیا. او وخانده مسکی شه ګریوان سیرې کا، وخانده مسکی شه ګریوان سیرې کا، ګله بلبلان در پسې راغله بیا. او ما په خیال چې وړي دې هم له ځان سره، ما په خیال چې وړي دې هم له ځان سره، پټ شه تورابان در پسې راغله بیا. او مننه. او ستا د زړه علاج جاویده نه کېږي، ستا د زړه علاج جاویده نه کېږي، نوي طبیبان در پسې راغله بیا. وسلام. مننه.